اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. کابل ښار کې د اسان خدمت د عامه خدماتو د وړاندې کولو ځانګړې څانګه پرانیستل شوه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې نن یکشنبه د روان کال د زمري لومړۍ نیټه د دې ادارې په مقر کې هیوادوالو ته د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د لا ډیرو اسانتیاو په مخه د اسان خدمت ځانګړې څانګه پرانیسته. د عامه خدماتو د وړاندې کولو دا څانګه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد ضیا د دې ادارې د ځینو رئیسانو او کارکوونکو په حضور کې د قرآن کریم په تلاوت او دعا سره پرانیستل شوه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد ضیا وویل دا څانګه د اسان خدمت د نورو څانګو د پرانستې پر دوام هیوادوالو ته د چټکو او پر وخت خدماتونو د وړاندې کولو په مخه پرانیزي. د کابل په مرکز کې د اسان خدمات دوه عمده مرکزونه لرو چې په سوونو خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي او ډیر چټک خدمتونه وړاندې کوي. نو دا دریم مرکز دی. ان شاء الله نور مراکز به هم پرانیزو او دغه لړۍ به ان شاء الله ولایتونو ته هم غځو ترڅو خپل هیوادوالو ته پر وخت او چټک خدمتونه اجرا شي او د دوی د کارونو کې ځنډ او خنډ رانه شي. د دې هیوادوالو د سهولت لپاره دغه مرکز موږ دلته پرانیستو چې دوی کوم خدمات دي د تذکیرو او د تولد کارتونو او د نورو خدماتو په باره کې هغه به ټول ان شاء الله دلته اجرا کیږي او ډیر زر به اجرا کیږي. اسان خدمت تر یو چتر لاندې د بیلابیلو عامه خدماتونو د وړاندې کولو په مخه رامنځته شوی چې ادارو او بنسټونو ته په عصري ټکنالوژي سمبال د عامه خدماتونو د وړاندې کولو واحد مرکز په واک کې ورکوي. کاري پروسې ساده او الکترونیکي کوي او د دې ترڅنګ غوره کاري چاپیریال برابروي ترڅو عامه خدماتونه په لنډ ممکن وخت کې په معیاري او برېښنایي بڼه هیوادوالو ته وړاندې شي. د یادونې وړ ده چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له دې وړاندې د کابل ښار په لومړۍ مقریانو او باغ بالا سیمه کې د اسان خدمت دوه څانګې پرانیستې دي چې هیوادوالو ته په ډیر کم وخت کې الکترونیکي تذکرې له ویش وروسته خدمتونه او د زیږون کارت د ویش خدمتونه وړاندې کوي.